د افغانستان د سترمیاشتې ټولنې د مرستون عمومي رئیس شمالزون ته د خپل سفر په ترڅ کې بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د بشري مرستو د ویش خبر ورکړ. نوموړي وویل د افغانستان اسلامي امارت د لارښوونې پر بنسټ په پام کې لري چې په شمالي ولایتونو کې به بې سرپرسته او کونډو ښځو سره نغدي مرستې وکړي چې دغه پروسه یې لومړی له بلخ ولایت څخه پیل کړه چې زرو کونډو ښځو سره یې له سروي وروسته نغدي مرسته وکړه. امروز ما 1000 خانواده بیوره توزیع داریم که هر خانواده را 8500 روپیه میتیم. این سلسله در 34 ولایت افغانستان شروع سروی اموتو توزیع پیسه. د شمالزون د سترمیاشتې ټولنې رئیس وایي په شمالزون کې 3000 کونډې ښځې پیژندلي چې اوس عملاً د زرو کونډو ښځو سره په بلخ ولایت کې نغدي مرسته وکړه. تقریبا 3100 فامیل خانم‌های بیوه و بی سرپرست شناسایی کردیم و برشان عملا افتتاح کردیم امروز که 1000 فامیلش در ولایت بلخ و 2100 در همجوار ولایت‌های زور شمال توزیع می شود. په همدې حال کې یو شمېر کونډې ښځې چې له دغه مرستو برخمنې شوي وایي له دې وړاندې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي چې اوس به یو څه اندازه ستونزې کمې شي. سرمیاش در خانه ما آمدم پرسان کردیم بیوه بیچاره هستم مایوب هستم. اینو بسیار خوش شدیم که ما رو دلیس گرفت یک چیزی بر ما میشه اگر دایم کمکایشان زیاد باشه. که سرمایش همین غریب هستم دیگه همین کمک کنم در چشم من نشان بدم دیگه همین یک لقمه نپایده جو میره بیغم بخورم دیگه. د یادونې وړ ده د مرستو د ویش پروسه به د شمال نورو ولایتونو ته هم وغځېږي.